پاتشه باران دی. قدرمنو نن در سره بیا د مصطفی سالک د لیکلي ناول 5مه برخه شریکوم چې د دې ناول نوم دی پاتشه باران دی. د دې ناول په 13 برخه کې یعنی په 4مه برخه کې تاسو واوریدل چې د غزن او د سانګې د کلنیو امتحانونو ته یو څو ورځې پاتې دي او استاد یې دا هم وویل چې سر له سبا نه درسونه بندي. په دې خبره باندې غزن هم ډیر زیات خفه و ځکه چې فکر یې کولو له 12 نه وروسته به د سانګې لیدل ورته ناممکن وي. اوس راځو د ناول 5مې برخې ته. که تاسو 4مه برخه نه وي کتلې نو هغه خامخا وګورئ ځکه چې ډیره زیاته خوندوره وه. د 5مې برخې شروع کېدو نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت در رسیږي. غزن وایي چې د کور په خوا رهي شم، پښې مې په ځمکه وې خو فکرونه مې د شک او یقین په کشمکش کې وو. کله به مې ویل چې له امتحانونو وروسته به مې بیا نظرونه د سانګې په وریښمین اوربل ونه زانګي، بیا به مې ځان ته ډاډ ورکوو کیدای شي چې هغه د پوهنتون لپاره د کلي نه راشي او یو ځای په یوه څانګه کې داخله واخلو. ټوله ورځ او شپه مې د ښکلي ماضي او شکمن مستقبل په سوچونو کې تیره کړه. سبا چې ښوونځي ته لاړم څه شاګردان راغلي وو او څه په راتلو کې وو. څانګه هم راغله، د فزیک ښوونکی راننوت او له شاګردانو یې د هغوی د درسي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. ډیرو شاګردانو وویل لومړي تمرینونه اسان او وروستي ګران دي، له پایه به د پیل په لور حرکت وکړو. خو څانګې د ټولو مخالفت وکړ، ویل یې له پیله به د ستونزو هوارول ښه وي، زه که په الف پوه نه شم د بې ګردان به راته بې ګټې وي. خو بله خوا بغیر زمانه ټولو د څانګې مخالفت وکړ. استاد یوه شېبه غلی شو، بیا یې د ټولګي د پرانیستې دروازې له لارې د لیسې په منځ کې شنه چمن ته وکتل. بیا یې شاګردانو ته مخ که ورته یې وویل ستونزه به حل شي. د غزن له کورنیو کارونو راته اندازه لګېدلې ده چې په فزیک کې هم تکړه دی. که څه مشکلات نه لري نو بیا دې غزن او څانګه خپلې خپلې چوکۍ پورته کړي او د چمن په منځ کې دې د توت سوري ته کینی، د څانګې پوښتنو ته ځواب ورکړي او که کومې ستونزې رامنځته شوې زه همدلته یم. ما چې د استاد خبره واورېده په دې خبره مې هیڅ فکر ونه کړ چې زه په وروستیو تمرینونو کې ستونزې لرم او که نه. ودرېدم، چوکۍ ته مې لاس که او استاد ته مې وویل زه تیار یم. استاد څانګې ته هم وویل چې خپله چوکۍ اوچته کړي او له ما سره چمن ته ووځي. زه تر دروازې تللی وم چې شاته مې وکتل، څانګې هم خپله چوکۍ راواخیسته. زرینې ته مې هم پام ور واوښتو چې مانخیزو موسکو سترګو یې زموږ په خوا راکتل. ما او څانګې د چمن د ونې سوري ته مخامخ چوکۍ واچولې، هغې په رېږدېدلو ګوتو د فزیک د کتاب پاڼې اړولې خو هیڅ پوښتنه یې نه کوله. زما سترګې هم ښکته وې او د بڼو لاندې مې د هغې د مضطرب پیغلتوب ننداره کوله. ما سترګې پورته کړې خو هغې لا لاندې کتل. بالاخره یې منورې سترګې راپورته کړې، سترګې مو سره وجنګېدلې. بل راز کیفیت و. د لومړي ځل لپاره مې حواس له داسې تجربې سره مخ و. په تیره باڼۍ لکه په شاتو لړلي غشي زما په زړه راخښېدل. ځان راته لکه د افلاطون فلسفه له دې مادي نړۍ نه ماورا د ازل په لاهوتي سیمه کې ښکارېده چې دوه سترګې لکه روښانه توري ځلېدل. وخت هم خپله معنا بایللې وه، داسې راته ښکارېدې لکه چې دا سترګې ما لیدلې دي هغه زمان چې کائنات نه و. خدای زده تر کومې به مو سترګې جنګولې وې، خو د څانګې باڼه ښکته شول. زه هم څو شېبې غلی وم. زړه مې وغوښتل چې څه ووایم خو الفاظو ترتیب نه موندو، خو زړه مې ټینګ که او ورو غوندې مې ورته وویل څانګې باور لرې چې در سره مینه لرم. د هغې شونډې لکه د ګلورینې څانګې په رپېدو شوې. ما احساس کاوه چې ساه یې لنډه لنډه کېده. څو ځله یې ځان ځواب ته جوړ کړ خو جرأت یې ملګرتیا ونه کړه. کټ مټ همغسې لکه وزرغوسې کوتره چې له برجه د پرواز اراده وکړي، ټیټه پورته شي خو پر ځای ناسته پاتې شي. بالاخره په ډېره ستونزه یې دا جمله له خپلو ګلابي شونډو رابېله کړه. باور لرم. په دې وخت کې یوې ابدي نیکبختۍ زما روح ته خوله ورکړه او یو نه بیانېدونکی سرور یې زما په وجود کې له ویښتو نه تر پښو خپور کړه. د چمن د غاړې ګلان په نرۍ هوا کې داسې رپېدل لکه زه او څانګه د ونې پاڼو د جنګېدلو نرۍ نغمه جوړوله لکه زما په خوشبختۍ چې لاسونه پړکوي. له څانګې نه مې پوښتنه وکړه چې ولې دې له سندرو لاس واخیستو. په ټیټو سترګو موسکی شوه. ویل یې غزنه
وړاندې خو ما الفاظ سندره کول ستا مینې زه ټوله سندره کړم. اوس خو کله کله زه د خپلو سختو هډوکو او مادي بدن احساس هم نه کوم. بس لکه ستا د مینې له آهنګه چې جوړه یم، ما په خپلو سترګو واوره زه ټوله سندره یم. زما له داسې خبرو سره به هغه د حیا په 2 پردو کې پټه شوه. د پښتنو مینه چې له سترګو الفاظو ته رسي همداسې کیفیت راځي. مونږ خبرې هم کولې او د فزیک د کتاب پاڼې مو هم اړولې. په دې کار سره زمونږ هڅه دا وه چې څوک شک ونه کړي. هغه مهال چې د ګلانو سوري راګرځېدل، مونږ له ښوونځي راووتو او بېلتون په بېلو لارو د کورونو په خوا ولېږلو. زه په دې ورځ له ډېرې خوشحالۍ نه په کائناتو کې نه ځایېدم. نغمه وم، لارې راته د رباب تارونه ښکارېدل، هر قدم یو مضراب و چې زما روح ته یې پرواز ورکوو. کور ته ورسېدم، کتابونه مې یوې خواته وویشتل، بیرته ووتم او ځان مې د زمرک دوی حجرې ته ورسوو. هغه هم راغلی و، کتاب یې لوسته، کتاب مې وربند که. ویل یې دا پتا د چا وشوه؟ کله مې لوسته هڅوي او کله مې کتاب بندوي. د دې پر ځای چې دې پوښتنې ځواب یې ورکړم، اتڼ مې پیل که. هغه راته وخندل او ما اتڼ کوو. او څومره به چې زما په اتڼ کې جوش راته، هومره به د هغه خندا له واکه وتله. تر دې چې له خندا نه چپه پرېوتو او خپل تشي نیولي وو. اخر له خندا نه ړنګ بنګ راپاڅېدو او زه یې ونیولم. ما ځان نه ورکوو، خو چې راته یې وویل له خندا به مې مړ کې په ځای ودرېدم. ویل یې ته خو به که چا بیخي مجبور نه کړې، په ډله کې د هم اتڼ نه کوو. دا نن کومه هوا را الوتې ده؟ ورته مې وویل اشنا ولې به اتڼ نه کوم؟ نن خو ټول کائنات لکه د بنګو پیمانه اتڼ کوي. په خندا یې راته وویل بنګو ته دې لکه چې لاس واچو. ځواب مې ورکړ چې اشنا بنګ مې نه دي څکلي، بلکې د تخیل په سیمه کې مې په جریبونو بلکې په خرورونو بنګ ټوکیږي. راته په استفهامیه انداز وویل نو بیا دا چې در مې درخانۍ شوه. هغه خوشحاله شو. ویل یې ښه د غزنه چې ستا د زړه درز کوشیر وموندو، خو ته هم اوس له ادم خانه کم نه یې. خدای زده له کومې څانګې نه دې شهباز جوړ کړی و. زه چې ځو ښار ته د دې خوښۍ په تحفه کې به درته رباب واخلم. رښتیا هم بازار ته لاړو او رباب یې راته واخیستو او بیرته د زمرک دوی حجرې ته راغلو. راته یې ویل زړګیه ما خو در سره کړې ژمنه پوره کړه، رباب دې زده کړ، اوس ته ماته ووایه چې ستا درخانۍ څوک ده. سمه ده، اول به درته یو نغمه وغږوم، بیا به درته درخانۍ وښایم. هغه را سره ومنله او ما هم رباب په غېږ کې ونیو. غوږي مې ورتاو کړل او چې سور یې ونیو نو دا سندره مې په نغمه کې واړوله. دا ګیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. په نغمه کې دومره ګرم راغلم چې ځان او جهان مې هیرو. یو وخت مې زمرک لاس ونیو او راته یې وویل ظالمه لږ خو ځان ته پام وکړه، له جامو دې خولې ساسي او د رباب دې هم کار وکړه. که پریښی مې وی نو یا خو دې د رباب تارونه شلول او یا د خپل زړه رګونه. رښتیا دا سندره خو به څانګې هم ډېره زمزمه کوله، زړه خو دې هلته ځاله نه ده جوړه کړې. ورته مې وویل اشنا تا د خپلې پوښتنې جواب په خپله وموندو، هم څانګه زما درخانۍ ده. واه غزنه څه غرنی ګلاب دې انتخاب کړی دی، په هر طول پوره دی. هسې د فزیک استاد ته خو به دې دعا کړې وي. ومې پوښتو چې هغه څنګه؟ راته یې وخندل، ویل نن سهار چې څومره ښه مو قدر کړه. ما هم ورسره ومنله او د فزیک ښوونکي ته مې د دنیا او آخرت خوښي وغوښته. زمرک راته وویل زه به د کتاب په کرښو کې ډوب شم، اوس ستا او ستا د رباب خوښه آرام کوي او که د ماښام ډوډۍ ته ایسارېږي. ناوخته و، بښنه مې ترې وغوښته او خپل کور ته لاړم. بیا نو چې کله لیسې ته لاړم، کله به مې د څانګې سره په خوله خبرې کولې او کله په سترګو، خو د ازموینو لپاره مو تیاری هم کوله. یوه ورځ یې راته وویل غزنه ایله څو ورځې پاتې دي، زه خو به هر کال د اوړي په رخصتیو کې وطن ته تلم، خو دا ځل مې زړه درزیږي. هسې نه چې پلار مې د بیرته راتلو مخالفت وکړي. ما ورته وویل مه ډارېږه، پلار به دې ولې مخالفت کوي؟ ته خو دلته هم خپل ورور سره اوسېږي. هغې یو سوړ اسویلی وکړ او وی ویل دا خبره نه ده. د لیسې په دوره کې هم د کلي خلکو زما د پلار په هکله پسپسک کو چې پیغله لور یې مکتب وایي. په کلي کې خو بیبي شي غټ صادر په سر کړي، خدای خبر په پېښور کې څنګه ژوند تېروي. زمونږ خلک بل راز دي، هغوی وایي چې هلک هم پاکولتي شي نو له اسلامه لاس ووینځئ، او د نجونو لپاره خو د پوهنتون تصور هم نشي کولی. اخر پلار غریب به تر کومه په غوږونو کې مالوچ ګرځوي. غزنه زه خو ډېره پریشانه یم، خدای زده څه به کېږي.
د څانګې خبرو خفه کړم، سترګې مې هم لمدې شوې. له ځان سره مې وویل اخر تر کومه به مونږ داسې یو، کله به زمونږ د غرونو په جنګ ځپلو کنډرونو کې د دړګیو پسې د علم څراغونه روښانه شي. خو بیا مې خپل ځان په کابو کې راوستو او څانګې ته مې داسې ډاډ ورکول پیل کړل، څانګې مه خفه کېږه، داسې به نه کېږي. ستا پلار د ناوړه روایاتو خلاف بغاوت کړی دی چې ستا د ښوونې روزنې دومره غم یې وخوړو، خامخا به دې پوهنتون ته هم راپرېږدي. خو دا راته ووایه چې پوهنځی به کوم انتخابوي، ته ووایه ته به کوم پوهنځی انتخابوي. ما ورته وویل زه خو ستا مینې د سندرو خبرو او رباب سره اشنا کړم، ادبیات به ووایم. که د زړه خبره درته وکړم زما هم ادبیات خوښ دي. د ادبیاتو د ښوونکي دا خبره مې په زړه لګېدلې چې ادب د ژوند تفسیر او د هغې د بدلون لپاره وسله او استدلال دی. زما همدغه هڅه ده چې ژبه او استدلال زده کړم چې په ټولنه کې کره او کوټه خبرې او روایتونه بیل شي، نو بیا به بدلون هم امکان پیدا کړي. ګینې ګمان مې نشي چې زموږ د پرمختګ دا وړی شړی شي. خو رښتیا دا راته ووایه چې رباب دې د څه لپاره زده کړی دی. په موسکا مې ورته وویل په رباب کې مې تا پسې ویر کاوه، دا لنډۍ دې نه ده اورېدلې؟ رباب زما په غېږ کې راکړه، زه مې د خپلې ځوانۍ ویر پکې کومه. غزله اوس هم ویر کوي؟ نه اوس خوشحاله یم. نو بیا ولې راته د ویر لنډۍ وایي؟ ښه غوږ شه بله درته وایم. خدای دې زما د غېږ رباب کړه چې اننګي دې لکه غوږې تاوومه. لنډۍ مې وویله خو سملاسي پرې پښیمانه شوم، هیڅ نه شو کېدی. اوبه له ورخه تېرې وې، څانګه له حیا نه لکه سره مڼه شوې وه. اوږده باڼه یې ښکته کړل او غلې شوه. څو شېبې ما نه هم د خبرو چل هیرو، خو بیا مې د لنډۍ د اغیزې د پټولو په نیت ورته وویل رښتیا له ازموینو وروسته به لیسه کې د کانکور کورسونه پیلېږي، ته ورته ایسارېږي او که وطن ته ځې. خبرې پیل کړې خو په لهجه کې د لنډۍ نه د راپیدا شوي حیا رنګ محسوسېدو. ویل یې نه، ورور مې د ازموینو نیټه پلار ته لیږلې، راځي به زه نشم ایسارېدی. البته کتابونه او نوټونه به له ځان سره یوسم. که پلار مې د لوړو زده کړو لپاره قانع کړی شو، تیاری به هم ورته وکړم او کانکور ته به هم ځان راورسوم. امتحانونه راغلل او تیر شول. د خدای فضل و، زه او څانګه او زمرک په ښه نمرو باندې بریالي شو. قدرمنو دا وه د پاتې شه باران ناول 5مه برخه چې تاسو سره مو شریکه کړه. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي. که تاسو غواړئ چې د دې ناول لومړی 4 برخې وګورئ نو په ډسکرپشن کې لینکونو باندې کتلی شئ او زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې د دې ناول نورې برخې هم تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.